بل د کور مخې ته به م تېرېدل نو یو بل ته به یې غږ نه کوه، بلکې بعضې حضراتو عربو به دا چل وکړه چې هغوی به د خپلو نیزو نه هغه اوسپنې وویستې د نیزو نه او د غشو نه به یې اوسپنې لرې کړې او تورې به یې په تیکو کې بندې کړې چې هسې نه په جذباتو کې راشو په چا غدار ونه کړو. د دې میاشتو به یې ډېر قدر کو او ډېر عزت به یې کو. اسلام چې راغی نو هغه د میاشتو عزت هغې برقرار وساته. هغه میاشتې کوم دي؟ هغه میاشتې یو رجب دی چې مونږ ورته د زبرګې میاشت وایو، دا موجوده رجب، یو ذی قعده ده، یو ذی الحجه او یو محرم، دا څلور میاشتې. نو دا رجب دا اوس زبرګه میاشت ده، مونږ پښتانه وایي دا د عزت او د احترام میاشت ده او د قدر میاشت ده. څه مطلب؟ عزت او قدر او احترام څه دی؟ ګوره د شریعت د میاشتې قدر او عزت دی چې په هغې کې انسان د نورو میاشتو په نسبت باندې لږه نیکي زیاته وکړي. شریعت دا وایي د ګناه نه پکې ځان وساتي، دا ده. او نیکي او عبادت به هم په هغه طریقه کوي چې کومه طریقه د پیغمبر مبارک نه ثابته ده. د ځانه به نه کوي هغه څیز چې هغه د دین یو حصه او د شریعت یو حصه ګڼي او د پیغمبر مبارک نه ثابته نی او ته د ځان نه کې، نو دی ته بیا په عربی کې بدعت وایي، په شریعت کې دا ډېر لوی جرم او ډېره لویه ګناه ده. نو عبادت به موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راوړلې شوې طریقې مطابق کوو. نو دې رجب کې د حضور پاک یو عظیمه معجزه ښکاره شوې ده چې د پیغمبر علیه السلام په معجزاتو کې دا غټه معجزه ده چې هغې ته د معراج سفر وایي. اختلاف پکې رونو شته چې د معراج دا سفر په کومه میاشت کې شوی دی. څوک د ربیع الاول میاشت یادوي، څوک بل هم نورې میاشتې یادوي، پکې اختلاف د علماو شته د مورخینو، خو اکثر مورخین په دې خبره متفق دي او راجحه خبره دا ده چې دا سفر د حضور پاک په دې رجب کې شوی دی، زبرګه کې. بیا په زبرګه میاشت کې چې معراج شوی دی په کال کې لوی اختلاف دی چې دا په کم کال کې دی. څوک وایي د حضور پاک د پیغمبرۍ 5م کالو، څوک وایي د حضور پاک د پیغمبرۍ 12م کالو، څوک وایي د حضور پاک د پیغمبرۍ 11م کالو، څوک وایي د حضور پاک د پیغمبرۍ د نبوت 10م کالو. او دا 10م کال چې څوک یادوي نو اکثر علما دې له ترجیح ورکوي چې د هجرت نه 3 کاله مخکې دا معراج شوی دی. نو د هجرت د مدینې منورې نه 3 کاله مخکې هم دا 10م راځي د نبوت د پیغمبرۍ. او دې کې 5 منځونه بره فرض شوي دي، زه به یې درته بیان وکړم. نو دا 5 منځونه هم بعضې علما وایي اله فرض شوي چې ابوطالب وفات شوی او ابوطالب د دې نه مخکې وفات شوی. نو ګورې ټینګېږی به پې نه، اختلاف د علماو پکې دی، خو صرف دومره ده چې کوم راجح قول دا دی هغه د پیغمبر علیه السلام د هجرت نه مخکې 3 کاله 10م د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ 10م کالو. او راجح دا دی چې دا د رزبرګې میاشت وه او بیا په تاریخ کې م اختلاف شته، خو راجح قول دا چې دا 28مه شپه وره دې میاشت دی چې دا لوی سفر د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیښ شوی دی. او قرآن شریف کې الله پاک په 15مه سپاره کې ذکر کوي، په نورو سپارو کې اشارې شوی دی خو په 15مه سپاره کې الله ذکر کوي سبحان الذي اسرى بعبده لیلا. هغه الله د هر عیب نه پاک دی. دا سبحان په بعضې موقعو کې د تعجب په مقام کې ذکر کېږي چې کوم ځای کې یو داسې کار پیښ شي چې د انسان د عقل نه اوچتي او انسان د هغې نه تعجب وکړي، انسان ته عجیبه ښکاره شي چې هو دا. نو هغه وخت کې عرب د الله تسبیح ذکر کوي، سبحان الله وایي. لکه اوس هم داسې ګلی شروع شي سخته نو انا لله م ویلی شي او سبحان الله م ویلی شي، یا اوبو چتې شي او د خلکو دا کلی وړي نو انا لله د مصیبت په وخت کې ویلی شي، او د تعجب د وخت د سبحان الله لفظ هم ویلی شي. یا بعضې وخت کې داسې یو خطیب یو تقریر کوي او په هغې کې یو رښتونې خبره وکړي خو هغه ډېره عجیبه او ناشنی، نو خلک هغې سره آواز وکړي د سبحان الله. نو د تعجب په میدان کې وخت کې سبحان الله ویلی شي. نو دا خبره هم ډېره عجیبه خبره وه، د انسان د عقل نه اوچته وه. نو الله پاک سبحان لفظ استعمال کو، سبحان الذي اغه ذات د هر عیب نه پاک دی، اس عیب پکې نشته دغه ذات کې.
ګوره څونه ښکلې معنا لري. خدای پاک کې عیب نشته، نه خدای پاک وده کېږي، نه الله ستړی کېږي، نه ولا مرګ راځي، نه ولا بیماري راځي، نه بیبي ته محتاجه دی خدای نشته، نه بچو ته محتاجه دی بچی نشته، نه بل انسان ته پیری ته فرشتې ته محتاجه دی، چا ته محتاجه نه دی، نه ولا مرګ راځي، نه ولا تکلیف او بیماري راځي، او نه پې نشوالی راځي. او دا څومره ښکلي صفتونه دي ټول الله له ثابت دي. ولې که ټول ښکلي صفتونه الله له ثابت نه کې نو دا خو عیب شو بیا که نه، چې چا کې صفت ښکلي نه هغه عیب دی. نو سبحان کې ظاهرا دا معنا چې الله د هر عیب نه پاک دی، لیکن دې خوا پکې دا اشاره م راله چې څومره ښکلي صفتونه دي دا هم الله له ثابت دي. ولې که ثابت نه شي خو دا عیب شو که نه، نو موږ وایو چې الله د هر عیب نه پاک دی. نو د خدای په صفتونو کې یو صفت دام دی چې هغه کار کوي چې هغې ته د انسان عقل نه رسیږي او ناشنا کار وي. اسرا د شپې تلو ته وایي، نو اسرا د شپې بوته څوک بعبده خپل بنده چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. د علما دلته وایي چې حضور پاک په ویښه تللی دی، هغې باندې به تاسو زه پوهېږم. او د کوم ځای نه یې بوته؟ من المسجد الحرام، د مکې مکرمې د جومات نه، الى المسجد الاقصى، هغه لرې جومات ته. المسجد هغه جومات الاقصی چې ډېر لرې دی، لرې جومات، دا موصوف صفت دی. هغه جومات چې د مکې نه ډېر لرې دی. الذي بارکنا حوله، د هغې نه غیر چاپېره موږ ډېر لوی برکتونه، د مال برکت هم دی، د ځمکې برکت هم دی، روحاني برکتونه ډېر پیغمبران دقلته موږ پیدا کړي دي. سلام وبوته لنوریه من آیاتنا، چې موږ ورته خپلې نښې وښایو، خپل قدرتونه ورته وښایو. الله وی انه هو السمیع البصیر، الله اوریدونکی دی. که څوک د الله پاک صفت کوي، ثنا کوي، د الله حمد وی چې شکر د پیغمبر مبارک لري، دومره لویه مرتبه ورکړې ده. نو الله اوري، ګورې بدل بدل کوي، او الله لیدونکی دی. ګورې سوچ کوئ چې حضور پاک ته په دې معراج کې کوم منځونه الله لازم کړي دي او فرض کړي دي، نو ګورې صحیح طریقې سره وی الله ستا د خبرو اوریدونکی هم دی، او پته علم هم دی، ویني بدل به درکې. حضور پاک دا تر د لور ام هانې کر، ام هانې د حضرت علي صاحب خور وه، هغې کره ودو. او دا هغه وختو چې ډېر زیات تکلیفات پیغمبر مبارک د خلکو رسول، د مکې د کافرانو سره انتهایی دشمني سخته شوې وه، ډېر ظلم به یې کو. نو حضور پاک په دغه شپه د ام هانې کره د علي صاحب خور وه، د حضور پاک د تر لور هغې کره ودو. رسول الله مبارک په خپله فرمایي، حدیث کې راځي، وی دی که جبریل علیہ السلام راغی، بره چت کولو شو، جبریل تی راکوز شو، په دروازه نه دی راغلی، چت او د لرګو چت هغه کولو شو او جبریل تی راکوز شو. او عجیبه دا ده چې بره نه چت کولو شو، نه خوره را پرېوته، نه خټه را پرېوته. او په چت د پاسه خو خلک څانګې لرګي اچوي که نه، نه یو خس لاندې را پرېوت، هېڅ شی لاندې را پرېنوته. او بیا چې جبریل تی را لاندې شو، نو چت په خپله ټیک شو. تا به نه وي چې ګنې دا چت کولو شوی دی، حالانکه د لرګو چت چې کولو شي او چت شي، خاورې را پرودي، شګې را پرودي، خس و خاشاک را پرودي، څانګې را پرېوځي، هېڅ هم پرې نه وتل، یو دوړم لاندې رانله. او جبریل ته راکوز شو. حضور پاک یې د خوبه را پاسه وی پاسه، دا جبریل په دروازه ولې رانغی، په دې چت ولې راغی؟ نو زموږ د حدیث استادان د دې توجیحات ذکر کوي، خو زه به یې راته اسانه توجیح ووایم. ادا چې اشارت دیته دی چې ستا سفر بره دی، زه بره نه رالم، تا به اوس بره بوځو. اشارت دیته دی چې دا چت سنگ ما ته کولو شو او زه ترې لاندې رالم، تا ته به د اسمان چت کولاویږي. اشارت دیته دی چې دا یو ناشنا کارو شو، چت کولو شو او استا واپس پیوندم شو، اس خوره خخت چیته پرې نه وته. دقه رنګ ستا یو ناشنا سفر بره تلو والا دی، اب هم داسې یو ناشنا وي چې سړی به حیران وي ورته. نو بیا په حضور پاک د خپلې بسترې نه پاسه جبریل علیہ السلام خو باغله راته پیژنګلو ورسره وه، نو په دروازې زنځیر یې کولو، کړو والا زنځیرو، او په دروازې حضور پاک وویسته او حرم مبارک ته یې راوسته. د ام هانې او د بیت الله په منځ کې لږه فاصله وه، دونه فاصله به وه لکه زمونږ د جومات د دې دروازې نه د دغه ګوټه پورې دا چې کوم زمونږ دا چوراهه راځي، دا ټرانسفارمر کې لګېدلی دی،
دقه ځای پورې د دې ګوټه پورې دونه فاصله وه په هغه زمانه کې د ام هانې کور د ترکو پخوانی زړه برنډه اوس نه د ترکو بخوانی چې کومه زړه برنډه وه نو د باب عبدالعزیز او د باب فهد په منځ کې هلته پخوا یو چبوتره وه خلک به پکې ناستېدل هغه چبوتره تاریخ لیکه چې دا د ام هانې رضی الله تعالی عنها کور و چې د کوم ځای نه حضور پاک معراج ته بوتلی شوی دی لاندې بیسمنټ او د بیسمنټ په دروازه چې به تر اوچت شوې نو هلته یو ستن وه د نورو ستنو نه بدله وه او هغې سره داسې د یو مصلې په ځای باندې یو ځای نو خلکو به وی دا هغه ځای دی چې ام هانې کور او حضور پاک ته تللی دی اوس هغه ټول سیسټم بدل شوی دی د نوې توسیع کې هغه ځای نه روان شوی دی نو چې حتیم بیت الله ته راوسته نو حتیم ته یې وردن نه که حتیم د بیت الله سره خوا کې یو لږ ځای دی خلک پکې ورننوځي نو حضور پاک له اپریشن د سینې او شق صدر چې وته وه دا د رسول الله مبارک څلور کرته شوی دی یو ځل حضور پاک د بیبي حلیمې کرو چې د اپریشن شوی دی یو ځل د رسول الله عمر بنا بر روایت راجحه لس کاله چې دا سینه شلیدلې ده دریم ځل چې حضور پاک ته په غار حرا کې پیغمبري میلاوې ده نو دا کار شوی دی او څلورم ځل چې حضور پاک معراج ته خیږي نو دا کار شوی دی رسول الله مبارک فرمایي چې جبریل علیه السلام زما سینه وشلوله او چې څنګه یې وشلوله نو زما زړه یې راوویسته دننه زړه هغې را د خپل ځای نه را دې خوا که او د زمزم اوبې راغشتې وې په هغې زما دا زړه صفا ووینځه سامان یې ټول ځان سره د جنت نه راوستی و چې په اپریشن کې کوم سامان استعمالیږي د جنت نه راغلی دی او اوبه د زمزم استعمال شوي دي نو علما د دې نه معلوموي چې د زمزم د اوبو نه قیمتي او بهترې اوبه نورې نشته دی د جنت د حوض کوثر اوبه خو وې هغه یې راونړې او د زمزم اوبه یې راوړلې معلومیږي دا چې د زمزم د اوبو نه قیمتي اوبه بلې نشته نو یې زړه یې راله صفا ووینځه پاک یې کراله او بیا یې سرو زرو یو کاسه وه هغې کې علم او حکمت او دانایي او خیارتوب دا د ډکه وه د هغې نه دا زمونږ په دې دا چې کوم غیر مادي څیزونه دي د هغې هلته شکلونه دي اوس علم خو غیر مادي شی دی شکل نه لري لیکن په دغه عالم او دنیا کې د هغې شکل شته نو د علم او حکمت دانایي او خیارتیا د هغې ناکاسه ډکه وه هغې زما په زړه کې وردن نه کړه زړه په دې رګونو کې یې ور واچوله او بیا څه چل وکړه بیا یې او دومره یې پکې ور واچوله چې زه تر مرۍ پورې ډک شومه در مرۍ پورې زما د علم نه او د حکمت او د هوښیارتوب او د دانایۍ نه زما تر مرۍ پورې وجود ډک شو داسې شوه دی پکې ور واړو دغه روحاني څیزونه دي دا داسې څیزونه نه دي لکه چې اوبه ورړی یا وینه پکې ورچی په رګونو کې دا ځان له یو کیفیت دی وی بیا زما سینه یو ځای کړه جبریل علیه السلام پې لاس راخ کړه واپس مې سینه جوړه شوه درد تکلیف اسم نه چونکه الله سره ملاقات لروان دی حضور پاک او پیغمبرانو سره ملاقات لروان دی او جنتونه بینه او دوزخونه بینه هغې دپاره د زړه قوت او طاقت پکار دی روحانی قوت او طاقت جسمانی نه نو هغه روحانی قوت او طاقت نه ورته زړه ډک وی د هغې نه پسې د حتمیم نه راویستم نو یو څاروی ولاړو براق چې ورته وایي مشهور په براق دی براق ورته ولې وایي علماء ډېرې وجې ذکر کوي یو وجه دا ده چې لکه د برېښنا غوندې پلقېده چمکاوېده تک سپین دویم دا چې لکه د برېښنا په شان نظر به یې کوو برق یو پړق سره د یو ځای نه بل ځای ته برېښنا ورسي دقه رنګې چې د ده به نظر کوم ځای لګېده نو نوکه به یې هغه ځای کې لګېدله ځکه براق ورته وایي د برېښنا په شان نظر یې کوو یا دا چې برق برېښنا سنګ وشي نو د هغې نه دنیا روښانه شي دقه رنګې دا براق چې سنګ پې زه سور شم او دې سفر شروع کړ نو دې نه به رڼا خطه شپه وه شپه وه د دې نه خپله لکه د برېښنا رڼا خطه او میدان به کولو او واضحه ښکارېده یا دا چې برېښنا سره د انسان وجود ته سکون او خوشحالي میلو شي هر څه روښانه شي نو دې څاروي باندې ختېدو سره زړه کې اطمینان او خوشحالي او هغه سکون میلو شو د زړه برېښنا میلو شوه وی هغه او دا براق څونه وی دا د اس نه راکوټې د اس نه او د خر او د قچر نه لږ اوچت وی چې کله زه په هغه براق باندې سورېدم نو براق مستی وکړه لږ داسې دا ځان یې ولقو او مستی وکړه
نو حضرت جبریل علیہ السلام ورته سوی ابی محمد تفعل هكذا صلی الله علیہ وسلم ته د پیغمبر مبارک سره محمد سره دا چل کې والله ما رکبک احد افضل منه پتا د دنه بهتر شخصیت سورلی نه دا کړي دا سکه نو براق خبرې وکړې دا د حضور پاک معجزه ده چې حیواناتو خبرې کړې دي وی زما یو درخواست دی کنه څه درخواست دی وی دا درخواست کوم چې اوس د حضور پاک مرکب شم سورلی کوم نو چې په جنت کې ما د خپل سورلی دپاره قبول کړي نو رسول الله مبارک وی بالکل ما ته قبوله ده په جنت کې به هم ته زما سورلی جنت کې خو د سورلی ضرورت نشته جنت کې خو چې څوک په یو سیکنډ کې کم ځای ته رسېدل غواړي رسېږي ما لیکن بعضې وخت کې یو سړی په یو اس باندې سور شي هغه له خوند ورکوي چې په هغې باندې ګرځي لکه اوس هم د بعضې خانانو موټرې وي لیکن ځان له اسونه هم ساتلي وي کله کله پې سورلي کوي د خوند دپاره او د لذت او د خوشحالۍ دپاره وایي ما ته قبوله ده نو حضور پاک مبارک په هغه براق باندې سور شو ملګري ورسره څوک دي نو په غټو ملګرو کې دوه ملګري دي یو حضرت جبریل علیہ السلام دے او یو حضرت میکائیل علیہ السلام دے دا پا غٹو فرشتو کی دی نور یو روایت کے راضی کہ دا 500,000 فرشتو پا پروٹوکول کے روان دے پا جلوس کے روان دے 50,000 صحابہ حضور پاک و خدای بوزی دا چا یارا نشتا چی سو پتا تکلیف ہو رسائی اس یارا نا دا پیریانو شتا نا دا جناتو او نا دا انسانانو نا دا غلو دا ڈاکوانو لیکن دا یو عزتی چې دا مخکې رستو ته د لښکرې منډې وی دا یو عزتي دا رسول الله مبارک له خدای پاک یو عزت ورکړ نو روان شو رسول الله مبارک فرمایي چې یو ځای ته ورسېدم نو ما ته جبریل علیه السلام براق ودراو وی دلته یو 2 رکعاته لمونځ وکړه نو ما 2 رکعاته لمونځ وکړه نو راته وفرمایل وی دا ځای دې وپېژن ما وینا دا ما ونه پېژن وی دې دا یسرب دے رستو تی مدینہ منورہ شوڑا شوی دا ستا دا ہجرت زی دے بل دے کے براق خود رو وی کس شدل تا 2 رکعاتا نفلو کا وی 2 رکعاتا نفل میں اکرل وی دا زی دے پیجن ما وینا وی دا بیت اللحم دے کم دے چی عیسیٰ علیہ السلام دا خپل مورنا بغیر دا پلارنا پیدا شوی وی بل دے کے براق خود رو وی چې وی درو دی ما ته 2 رکعاته نفل وکا وی 2 رکعاته نفل مې وکړل وی دا زه دې پیجن ما وینا وی دا وادي کوه تور دی هغه ځای چې کوم ځای کې موسی علیہ السلام سره خپل رب ملاقات کړی دی او خبرې ورسره کړې دي وی په لاره چې تلم موسی علیہ السلام مې ولیده په خپل قبر کې ولاړو او مونځ یې کاوه ام یې ولیده او چې کله حضور پاک براق ته خیږي نو رسول الله چې څنګه براق مستی وکړه نو دغه رنګ رسول الله مبارک ته جبرئیل علیہ السلام یې ځکه نو سره خېجا نو حضور پاک هم لګ یو ګټه صبر وکړ لګ غلی شو جبرئیل علیہ السلام ورته وی خېجا حضرت ولې نه خېجې نو لګ بیا صبر وکړ وی دا الله رسوله تا ته ولې نه خېجې وی یو سوچ مې دی په زړه کې او هغه دا چې زه خو په دې براق دلته سور شم او زمبا او ما به خدای په جنت تم پاسان رسی فکر دا امت لرما امت به مې څه کوي ګوره حضور پاک هر وخت خپل امت فکر کړی دی ورونو ګوره هر موقع کې امت یاد کړی په هر موقع کې الله ته خپل امت جړا کړی دی ګورې ورونو خو چې د حضور پاک صحیح امت خو جوړ شي کنه لیکن موږ د خپل پیغمبر تابعداري ونه کړله ځکه ډېر خفه شم فهم الله موږ له څومره ښکلی پیغمبر را کړی څومره مهربانه پیغمبر بالمؤمنین رؤوف الرحیم او د خپل امت د پاره څونه جلاګانې کړې دي خو موږ د پیغمبر طریقې خوښه نه کړې دین خو ډېر لوی شی دی د پیغمبر طریقې شکل د پیغمبر موږ ځان له خوښ نه کړ د انګریزانو شکل هم خوښ خپلو لوڼو خویندو له موږ د پیغمبر د بیبیانو جامه خوښه نه کړه د انګریزانو جامې ورته اچوي د ډمو جامې موږ خپلو لوڼو خویندو ته اچوي خپلو زامنو ته د انګریز لباس اچو دا څنګه زه حیران پدې چې د پیغمبر مبارک د خپل امت سره څومره مینه امت څومره غافل دی موږ په موبایل او په ټي وي باندې او په نت چې کومه ډمه وینو هغې کومې جامې اچولي هغه برانډ جامې موږ خپلو لوڼو لاله او ډمان سړي چې کومې جامې اچوي نو خپلو زامنو له هغه جامې راوړو هغه برانډ جامې وله راوړو دا د پلانکې ډمې په شان او دا د انګریز په شان او دا د انګریزې په شان درونو د خپل مبارک پیغمبر لباس خوښ کې که نه ښه
او د خپل مبارک پیغمبر شکل ځان له خوښ کې او خپلو بچو له د حضور پاک شکل خوښ کې د هغه جامه وله خوښه کې او خپلو لوڼو نه د حضور پاک د بیبیانو د عایشې بیبي او د حضور پاک د لوڼو د فاطمې بیبي او د زینب بیبي د هغې لباس او د هغې جامه وله خوښه کې او د پیغمبر مبارک په دین عمل وکړې او درود شریف په حضور پاک باندې ډېر وایې ډېر زیات مونږ له ډېرې دعاګانې غوښتې دي نو جبریل علیه السلام د الله د طرف نه ولا انعام راوړو وی د الله رسوله الله فرمای فکر مکوه چې ستا انسان څوک ستا امت کې داخل شي نو تا سره به په پول باندې چې خلک ورته پل صراط وایي یو ځای به پورې وځي د برېښنا په شان لکه څنګه چې ته په براق باندې سورېږې او لکه د برېښنا سفر کوي دقه رنګې به ته ستا امت لکه د برېښنا په پول باندې پورې وځې انشاءالله العزیز او خدای دې د حضور پاک صحیح امتیان جوړ کړي بیا دا براق ته حضور پاک پہ سور دی حضرت جبریل او میکائیل علیہم السلام دواړه وسره دي نو ورسېد بیت المقدس ته چې خلک ورته بیت المقدس وایي نو د بیت المقدس د جومات د دروازې نه بار یو تیږه وه په هغه تیږه کې سورې نو چې کله به پیغمبران رالل یا څوک به په سورلی رالل نو دا قانونو چې هغې به هغه تیږه کې هغه سوري کې د هغه سورلی پړی ورکړه د هغه اس یا د خر او هغې تیږې پورې به هغه اس او خر تړه نو حضور پاک د براق نه کوز شو نو جبریل علیه السلام ګوته ورومنډله په هغه سوړه کې هغه د خاورې سره بنده شوې وه ډېره زمانه تېره وه نو خاورې سره هغه سوړه بنده شوې وه نو جبریل علیه السلام خو د انسان په شکل راغلی نو ګوته یې ورومنډله نو هغه سوړه یې تازه کړه خاوره یې تېویسته کوله ویې کړه او د حضور پاک چې کم براق پړی ای پکې ورکړه هغې هلته وتړ او جومات ته یې وردننه که د بیت المقدس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی چې د بیت المقدس جومات ته دننه شم جومات د خلکو ډک دي صفونو کې خلک ولاړ دي یو شان خلک ولاړ دي او صفونه داسې تیار ولاړ دي لکه په دې انتظار دي چې څوک امام راځي هغه به خلکو ته منځ کوي یو امام را روان او خلک ولاړي او بس دغه انتظار دی چې امام را روان شوی دی اوس به مصلې له راورسي دقسې وي خلک ټول ولاړ دی وی جبریل علیه السلام د ګوتې ونیوم او دی د ټولو صفونو نه مخکې کړم لومبي صف له یې بوتلم ما مړه کې دا سوچ کوو چې په دې لومبي صف کې به ودرېږو اوس به امام راځي مونځ به کوي وی زه د ګوتې نه ونیوم او زه یې مخکې کړم مصلې ته او یې راته وی چې دا خلک ستا په انتظار دی دوی ته یو 2 رکعته مونځ وکړه امامت ورته وکړه د 2 رکعاتو وی ما 2 رکعته مونځ هغې ټولو ته وکړل چې کله مې سلام وګرځو جبریل علیه السلام راغی ما سره کېناست وی تا ته پته ولګېده چې دا تا پسې چا مونځ وکړه ما وی نه وی دا د آدم علیه السلام نه واله تر عیسی علیه السلام پورې چې څومره پیغمبران علما لیکي تقریبا 1,40,000 کم و بیش پیغمبران دي تا پسې مونځ وکړي دا روحاني اجتماع و د پیغمبرانو روح مجسد دی جسد ورته ملاو شوی دی روحاني اجتماع وه د پیغمبرانو نو روحاني اجتماع په لږ ځای کې ډېر خلک هم ځایږي 1,40,000 پیغمبرانو حضور پاک پسې مونځ وکړو نبي علیه السلام امام شو دا لقب ملو شو رسول الله مبارک ته چې امام الانبیاء والمرسلین د ټولو پیغمبرانو او د ټولو رسولانو امام پیشوا سیوطی لیکلی دی جلال الدین سیوطی په خصائص کبرا کې چې د هغې نه پس په عامو کتابونو کې دا نشته بعضو کې شته په هغې نه پس تقریرونه شروع شو حضرت جبریل علیه السلام د سټیج ناظم و لکه دا چې څوک رابلي پلانکې به راشي پلانکې به راشي نو جبریل علیه السلام حضرت آدم علیه السلام نوم واغېسته وی اوس به د ټول بني آدم پلار او نیکه د ټولو پیغمبرانو نیکه چانه چې الله دا انسانیت خور کړی دی حضرت آدم علیه السلام راشي او ستاسو مخکې به یو څو خبرې وکړي آدم علیه السلام را پاسېد او هغه یو څو خبرې وکړې او څه خبرې یې وکړې خپل صفت یې وکړه یقینا چې زه الله پاک په جنت کې پیدا کړی دا لویه خبره ده زه الله بغیر د پلار او د مور نه پیدا کړی لویه خبره ده زه الله په خپل لوی قدرت پیدا کړی الله کولی شي داسې لویه خبره ده زه بیا الله دنیا ته راولېږلم په حیثیت د خلیفت الله فی الارض چې د الله احکامات دلته خلکو ته ورسو
دا الله احکامات دلته نافذ کم، دا الله د قانون مطابق خلق باندې عمل وکم، د خپل نائب او خلیفہ کړم په دنیا کې. زمانه بلا پیغمبران او بچی پیدا کړل، او چې دا څومره تاسو وینئ د انبیا او دا مخلوق دا الله پاک زمانه پیدا کړی دی. دا دغه الله پاک ورو سخره کې خبره کوي، دغه الله چې د جنت کې پیدا کړم، دغه الله چې د جنت تناکس کوم خلیفہ کړم، دغه الله چې د ټولو پیغمبرانو انسانیت نه پیدا کړم، دغه الله چې بغیر د مور او پلار نه د پیدا کړم، هغه ډېر حمد او ثنا ده، هغه ډېر تعریفونه دي. دا خبره وکړي او بیا کېناست. جبریل علیہ السلام پاسید وی اوس به حضرت نوح علیہ السلام راشي، هغه به یو څو خبرې وکړي. نوح علیہ السلام پاسید هغه خپل صفت وکړو د الله حمد وي، هغه الله له حمد او ثنا ده کم الله چې مال ډېر عمر را کړی او ما پکې په دا ټول عمر کې دعوت او تبلیغ وکړ، قوم ته مې دین ورساو. هغه الله پاک چې کله قوم زمانه فرمانی وکړه نو مال الله پاک نجات راکړه د کشتۍ په ذریعه او مسلمانانو له نجات ورکړه، او زما هغه ظالمان او کافران قوم خدای تباه کړل. هغه الله پاک چې زمانه د آدم علیه السلام نه پس دویم نسل خور کو، هغه الله له حمد دی، ثنا ده او شکر دی. بیا جبریل علیہ السلام پاسې ده وی اوس به ابراهیم علیہ السلام یو څو خبرې وکړي. د مشهور بعضې غټ پیغمبران به راغوښتل. ابراهیم علیہ السلام پاسې ده وی هغه الله پاک چې د توحید او د الله د وحدانیت داعي جوړ کړم، او زه د اور نه سالم راوویستم، زما په لاس بیت الله او بیت المقدس جوړ کړی دی، او نور هم صفتونه وکړل. زه مختصر کوم درته، هغې الله له حمد او صفت دی. بیا حضرت موسی علیہ السلام هغه هم د وی چې زما په وجه خدای پاک بني اسرائیل غرق کړل، فرعون خدای غرق کړ، ما له خدای نجات راکړه، ما له خدای تورات راکړه، ما سره په تور کې خبرې وکړلې. الله پاک هغه الله له حمدونه او ثناګانې دي. حضرت عیسی علیہ السلام پاسې ده هغه الله چې دی بغیر د پلار نه د مور نه پیدا کړی، دی جمدی جاړ اسمان ته اوچت کړی، ما له ډېر لوی قوم را کړی دی، زما په لاس به برګي جوړول او وړانده به جوړول او مړي به جمدي کول. الله پاک هغه الله له ډېر لویه ثنا ده او ډېر لوی صفتونه دي. دا یو څو پیغمبرانو تقریرونه وکړل. اخره کې جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوغوښت چې اوس به د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر خاتم النبیین والمرسلین چې د ټولو پیغمبرانو د رسولانو اخیری دی، د هغه نه پس بل پیغمبر نه راغلی دی او نه به راشي. اوس به هغه یو څو خبرې وکړي. نو حضور پاک پاسې نو د الله حمدونه شروع کړل، داسې حمدونه چې ناشنا الله له ډېره ثنا ده. څومره ښکلي صفتونه دي دا ټول الله له ثابت دي. هغه صفات چې د الله د شان سره مناسب دي هغه الله له ثابت دي. الله ډېر لوی علیم دی، الله بصیر دی، الله پاک علیم دی، خبیر دی. الله صفتونه وکړل. بیا سوی الله په ما ډېر لوی فضل کړی دی. ګوره د الله فضل وي چې دی د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر پیدا کړی ما، خو د ټولو نه مخکې به زه او زما امت جنت ته داخلیږي. الله اکبر. زه اخیری پیغمبر دنیا ته راولېږلم، خو د ټولو نه مخکې به زما امت سره حساب کتاب د قیامت په ورځ کېږي. زه د هغې الله ډېره ثنا او صفت کومه چې د ټولو امتونو نه په زیات تعداد کې به زما امت جنت ته داخلیږي. څونه ښکلې خبره شي، د امت خبره ده که او زه الله هغه الله له ثنا ویمه چې د قیامت په ورځ به د ټول مخلوق سفارش زه کومه. دا خبره شو، ښکلې ښکلې بیانونه تقریرونه پکې شي. دا خو دا بیت المقدس پورې سفر دی چې کوم کې قرآن شریف کې الله اعلان کړی دی، دا خلاص شو. دې ځای کې یو خبره درته کوم، هغه دا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه په معرف القرآن کې غالبا د دې ایت لاندې لیکلي چې کله د هرقل شام ته تللی او بیا هرقل په شام کې ابو سفیان تللی و. خیر هغه خو ډېرې اوږدې خبرې دي، اوږد حدیث هرقل په بخاري کې هم تېر شوی دی. په معرف القرآن کې مفتی شفیع صاحب دا لیکلی دی. هرقل بیا ابو سفیان راغوښتی و، د هغه نه یې تپوس کړی و، معلومات یې د حضور پاک ته کړي. نو د ابو سفیان یو خبره وکړه د هرقل ته، وی صاحب دا پیغمبر دروغجن پیغمبر دی. هرقل د روم بادشاه وی ولې دروغجن دی؟ وی دروغجن په دې دی چې وی اوس
یو دروغ جوړ کړی دي خلکو ته وایي چې د په لږ ساعت کې بیت المقدس ته تللی او د بیت المقدس په جومات کې مې مونځ کړی دی دومره دروغ او د شپې په لږ ساعت کې تللی مو واپس راغلی چې دا خبره یې کوله نو د دې هرقل بادشاه شاته یو بوډا سپینګیري سړی ولاړو هغه وایي بادشاه سلامت ته د ابو سفیان نه تپوس وکړه هغه وخت ابو سفیان له کافر چې دا دې کله کم تاریخ یادوي چې دا پیغمبر بیت المقدس ته راغلی هغه وی دا پلان کې شپه او پلان کې تاریخ یادوي هغه بوډا هرقل ته وایي وی صاحب دا ټیک وایي دا راغلی دا پیغمبر راغلی بیت المقدس کې په دغه شپه مونځ کړی دی نو هرقل هغه بوډا ته وایي تا ته څه پته ده وی صاحب په دغې ورځو کې زه د بیت المقدس خادم وم ما به د جومات دروازې ماسخوتن بندولې او سر به مې کولولې چابیانې ما سره وي وی دا دې چې کومه شپه یادوي چې حضور پاک راغلی دی او د جومات کې مونځ کړی دی او دی وی دا دروغ دی نه دی راغلی په دغه شپه باندې ما چې د ماسخوتن د جومات دروازې بندولې نو یو دروازه نه بندېده نو ما زور لګاو خو دروازه نه بندېده نو ما ترکان راوغوښت چې ته راشه وګوره دروازه نه بندېږي اوس جومات کې سامان پروت دی څوک غلې غلا نه کړي نو چې ترکان راغی نو هغه وی چې دا بره پله راښکته شوې ده په دروازه تمبه باندې بره درشل چې وي که نه پخوا به دا پلې وي اوس هغه نشته پخوا به یو بره پله وه یو به لاندې پله وه نو په دې دروازه کې به یو دوه دغه و په هغه پله کې به سوري و او په دې تمبه کې به په دې بازو کې داسې میخ غوندې و چوړ به و چوړ به یې ورته وي نو چوړ به په یو سوره کې ورکوله او لاندې هغه بل چوړ به په هغه لاندې سوړه کې منډلې چوړونه به زمونږ د یادو نو هغه چوړ به په هغه پله کې تاوېده د قبضه به نه وه په دروازو کې دا قبضې مبضې سیسټم په هغه زمانو کې نو هغه بره پله راښکته شوې ده دا دروازې نیولې ده د دروازې څوکه نه بندېږي او د شپې کار نه سبا به یې ټیک کړو ما یې ښه په دروازه مې کوله او پرېښاده سهار چې رالم چې دروازې له مې ګوتې یوړې دروازه په خپله بنده شوه چې لکه دا سین چل دی په دې باندې پله راښکته اوس خو پله اوچته ده وی شک مې پیدا شو وی چې رالم هغه تیږې له چې کومې تیږې پورې به پیغمبرانو خپل څاروي تړل وی هغه تیږې هغه سورې د زمانو نه بند و او کولاو شوی چا په ګوته کولاو کړی او چې مې وکتل نو هغې سوري پورې څاروي تړلی شوي و د هغه تیږې د پاس سره څاروي د پړي هغه داغ پروت و او د هغه تیږې سره خوا کې د څاروي د قدم د سومانو نښې پرتې وې وی ما لکه سوچ وکړو چې دا د خدای څوک نیک بنده بېګا راته و دلته کې عبادت کو نو دا دروازه ورته کولاو پاتې شو وګوره هغه سوړه هم کولاو شوې ده د خدای نیک بندار څوک چې دی راغلی دی او هغه سوړه هم کولاو شوې د هغې پورې څاروي هم تړلی دی او د څاروي د خپو د سومانو هغه دغه هم پراته دي نښې هم پرتې دي وایي چې دی وایي چې حضور پاک راغلی دی په دغه شپه او دلته یې مونځ کړی دی صاحب دی نښه ده دا ټیک وایي دی نښه ده بهر کیف دغه ځای پورې په براق رسول الله مبارک تللی دی او د دې ذکر الله پاک په قرآن شریف کې ذکر کړی ها دا خو شو اوس د دغه ځای نه پس بیا دویم سفر شروع شوی دی زمونږ په کتابونو کې دې ته اسرا وایي د شپې سفر دویم سفر بیا د بیت المقدس نه شروع شوی دی اسمانونو ته جنتونو ته او دوزخونو ته شوی دی هغه بیا په پوړی شوی دی ګورئ په براق نه دی شوی په پوړی شوی دی یوه خبره زه ستاسو مخکې رونو کوم ډېرو خلکو په خپلو کورونو کې یو پوسټر لګولی دی یو تصویر او په هغې د براق یو تصویر لګولی دی ډېرو کورونو کې شته او د اس یو خشته اس یې جوړ کړی دی وزر یې وله جوړې کړی دی او د خشته جینۍ مخ یې وله جوړ کړی دی دا ډېر لوی ظلم دی دا تصویر که چا کره مې ویشلوی ویسوځوی براق چا لیدی دی چا ولې په کیمره تصویر ایستی دی براق چا لیدی دی چا شکل ذکر کړی دی وزر یې کم ځای وي چې وزر یې ولې تا جوړې کړی دی او د براق شکل د جینۍ عیاذا بالله توبه 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 خدای به داسې جینۍ مخ ته کتل داسې ښکلې جینۍ هغې مخ ته به یې کتل او په جینۍ شکل د جینۍ دی خپې د براق دی دا براق دی خو حدیثو کې راځي چې بدابتن یو دابه و یو حیوان دغه نه اوچت و د خر نه او د قچر نه راکوټی و دی ویلي او سپین څاروی و حیوان و نو شکل یې د جینۍ جوړ کړي دا خو د پیغمبر مبارک غټه بېادبي ده دا غټ ظلم دی د حضور پاک بېادبي ده په داسې څاري به هغه سوځېده چې د هغې شکل د خشته جینۍ وي مخ یې د خشته جینۍ وي حضور پاک به هغې ته کتل ستا په پیغمبر مبارک دا ګمان دی ظالمه
دا پام کوئ ګورئ په کورونو کې ونه ساتئ دا تصویر دا مکمل اوشلوئ ویې غورځوئ بعضې خلکو پرزي قبر په تصویر کې جوړ کړی دی غټ قبر یې جوړ کړی د خښتو غټ د خښتو قبر او غلاف یې پیچولی دی او په هغې یې لیکلي چې دا د حضور پاک قبر دی خدای ته وګورئ د پیغمبر قبر پوخ نه دی دا دروغ دی هر چا چې جوړ کړی دی دا د خپلو اشتهارونو د خرڅولو دپاره ظلم کوي ظالمان چېرته د پردي قبر تصویر یې اخیستی دی پردي قبر او هغې ته د پیغمبر قبر وایي نو چې د عام انسان د قبر تصویر وباسي او د پیغمبر قبر ورته وایي څونه لوی جرم د حضور پاک د قبر تصویر کم دی هغې کې خو یو ګوته ځای نشته چې څوک ورته وګوري د رسول الله مبارک د قبر نه غیر چاپیره غټ دیوال تاو دی او بره پیشین ګمبد دی پکې سوړه نشته سوړه د قچۍ ګوتې برابر سوړه پکې نشته دا بادشاهان چې ورځي نو دا دوه دیواله دی یو د حضور پاک ابوبکر صدیق حضرت عمر رضی الله عنهما د قبرونو نه غیر چاپیره دیوال دی په هغې غلاف پروت دی او یو د هغې نه لږ دی خوا بل دیوال دی نو دا د هغه دواړو دیوالونو میانځ کې ورداخلیږي حضور پاک قبر مبارک نه چا لیدی دی هغه لومبو زمانو کې خلکو لیدلی دی اوس نه چا لیدی دی او اپوخ هم نه دی د پخو قبرونو نه خو حضور پاک منع کړې ده نو دا بعضې خلکو پرزي څیزونه جوړ کړي دي او پیغمبر مبارک ته نسبت کوي دا ظلم کوي دا زیاتې کوي نو دغه دی پورې سفر د براق د هغه دی نه پس په پوړی حضور پاک ختېدلی دی پوړی څنګه وه په پوړی داسې و رسول الله مبارک فرمایي هغه دی به مې لاس سره سیده چې کوم دی د ما نظر لګېده جبریل لا سره دی او ختم بره لاړ چې او ختم د اسمان دروازې ته ورسېدم حضرت جبریل علیه السلام اسمان کې دروازې دي دروازه وټکوله د دننه آواز راغی څوک یې وی جبریل څوک دی د سره وی محمد صلی الله علیه وسلم په خپله راغلی دی او که رابللی شوی دی وی نه رابللی شوی دی الله راغوښتی دی د دې څه مطلب او چې دروازه کوله او که جبریل ته خو به دروازه خامخا کوله دا د حضور پاک عظمت ښکاره کوي چې دی په خپله نه دی راغلی دی الله بللی دی الله دعوت ورکړی دی دوه خبرې دي یو خو دا چې زه په خپلې دا چوجرې ته لاړ شم دا خو زما مینه ده یو دا چې څوک مې وغواړي چې راشه دا بل شان عزت دی دا د هغه مینه ده نو چې بره وختمه نو زما ملاقات د حضرت آدم علیه السلام سره وشو اوس آدم علیه السلام یې دلته هم ولیده هلته یې هم ولید هغه سره مې ملاقات وشو نو ما پې سلام واچو جبریل علیه السلام وی ها ابوک دا ستا نیکه آدم علیه السلام ما پې سلام واچو هغه مرحبا راته ووی او راته دعا وکړله چې ډېر ښه بچی مې راغی او خوشحاله شو راته وی چې مې وکتل نو د آدم علیه السلام نه ښي طرف ته هم لویه ډله وه او ګس طرف ته هم یو ډېره لویه ډله وه نو چې ښي طرف ته به یې ډلې ته وکتل نو خشته بچي وو نو خوشحاله به شو به خندل او چې ګس طرف ته به یې وکتل نو به یې ژړل نو ما تپوس وکړو دا ډله څوک ته وایي دا ښي طرف ته د هغه بچي دی چې جنت ته به ځي دی چې هغوی ته وګوري نو خوشحاله شي وخاندي او دا ګس طرف ته د هغه بچي دی چې دوزخ ته به ځي نو چې دی هغې ته وګوري نو خفه شي وژاړي بیا لاړم وختم دویم اسمان ته بیا جبریل علیه السلام تپوس وکړو دروازه کولاو کا هغې وی څوک یې وی جبریل وی څوک د سره دی وی محمد صلی الله علیه وسلم په خپله راغلی دی که بللی شوی دی وی نه بللی شوی دی نو دروازه یې کولاو کړه نو حضرت عیسی علیه السلام او حضرت یحیی علیه السلام دواړو سره ملاقات وشو د ترورې بچي اگر چې د عیسی علیه السلام مور د حضور پاک د ترور لور وه خو د ترور د لور زوی ته هم خلک د ترور بچی وایي د ترورې بچو سره میلو شو عیسی او یحیی علیه السلام سره دواړو سره د هغې نه پس بیا دریم اسمان ته لاړم نو په دریم اسمان کې مې د حضرت یوسف علیه السلام سره ملاقات وشو وی چې مې وکتل د ټولې دنیا نیم حسن خدای پاک ورکړی نیم حسن بیا چې بره وختم څلورم اسمان ته نو د حضرت ادریس علیه السلام سره ملاقات وشو همدقسې به د اسمان په دروازه کې تپوس کېده او دروازه به کولاوېده په څلورم اسمان کې ملاقات د ادریس علیه السلام ته وشو په پنځم کې د حضرت هارون علیه السلام سره وشو په شپږم کې د حضرت موسی علیه السلام سره وشو وی د موسی علیه السلام نه چې زه کله واوړېدم روان شم او هر چا سره سلام و مرحبا او هغه ملاقاتونه وشو نو موسی علیه السلام وژړل نو جبریل علیه السلام ورته وایي چې ولې دې وژړل وی جړا په دې راغله چې زما نه وروسته یو هلک خدای پاک را پیدا کړ
چې زما نه امت نه به د هغه امت په ډېر لوی تعداد کې جرت ته ځي. د خپل امت په هغه ګمراهانو امت خفګان راغی نو په ژړا شو. وی اوم اسمان ته وختم نو په اوم اسمان کې مې حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات شو. بیت المعمور ته ډڼه والی همدقسې چې اوم اسمان ته تلم نو جبریل علیه السلام ور وډباو نو دننه نه آواز وشو څوک یې جبریل څوک د سره دی محمد صلی الله علیه وسلم په خپله راغلی دی که بللی شوی دی وی نه بللی شوی دی نو دروازه کلو شوه نو په اوم اسمان کې مې د ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو. بیت المعمور ته ډډه وانې او بیت المعمور هغه بیت دی هغه کوټه ده چې روزانه 80,000 کسان په هغې کې د الله عبادت کوي او چې کومې فرشتې یو ځل په هغې کې عبادت وکړه تر قیامته پورې به نمبر را نشي. یو بیره مې ولیدله سدرة المنتهی چې د دغې اسمان کې تنه وه او د اوم اسمان نه پورته څانګې خورې شوې وې او ډېرې خشته وې. د سرو زرو د سپینو زرو پتنګان پکې ګرځېدل او پړقار یې کوه او د هغې میوه چې وه د هغه بیرې د منګو عمره د چاټو عمره میوه وه او د هغې پاڼې د اتي د غوږونو په شانتې وې ډېره خشته او ډېره ښکلې وه. د هغې نه پس حضرت جبریل علیه السلام ما ته ووایي چې اوس به زما دلته انتها راله زه نور بره نشم تلی بس اوس به بره د بره نور عالم دی هغې به ستا استقبال کوي نه هغې به دې بوځي. عالم امر دا ټول عالم خلق دی هغه عالم امر دی هغه جدا عام دی دې ته ځان له عالم وایي هغې ته ځان له عالم وایي زمونږ دا صوفیه ورته عالم لاهوتي وایي هلته به اوس دی. بس زما ډیوټي دلته ختمه شوه ما ته د دې ځای نه د بره د تلو هېڅ اجازت نشته انا زه بره تلم هلته د الله نورې فرشتې دي اوس به هغه فرشتې تا بره بوځي نو د رب العالمین سره ملاقات به کوې نو دا باقي واقع به درته انشاءالله آینده جمعه وویم انشاءالله. خو صرف دومره ده چې د رسول الله مبارک دا ډېر قیمتي سفر ډېره غټه معجزه وه لکه قرآن چې څنګه غټه معجزه وه دا هم غټه معجزه او په دې معجزو کې ډېرې معجزې دي انشاءالله که عمر خدای راکړه نو آینده جمعه به درته بیان کړم که خیر انشاءالله. دعا وکړئ الله ته زموږ نه راضي شي الله موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقیقي او صحیح امتیان جوړ کړي الله د رسول الله مبارک د سنتو تابعداران هم جوړ کړي الله د حضور پاک د سنتو تابعداران هم جوړ کړي الله د شرکیات او بدعات او رسومات امن نصیب کړي او یا الله که څوک بیماران په دې مجلس کې یا په کورونو کې ټول روغ صحتونه او شفا ورکړي که څوک قرضداران قرضونه اخلاص کړي خدای که د چا بچي ني یا شته خو نارینه اولاد ني الله نارینه اولاد یې ورنصیب کړي که د چا په ګاونډ کې په کورونو کې اختلافات او ناچاقۍ وي الله په روغو باندې بدل کړي الله موږ د حاسدینو د حسد نه وساتې د بغضیانو د بغضون نه مو ساتې د شریانو د شر نه مو ساتې د ساحرین و سحر نه مو ساتې د بد نظر او د بد نظرو نه مو ساتې بچیم کامیاب کې او خدای راغلی جمع ټوله وبخې یا الله ته زمونږه د دنیا او د آخر خیر او برکت نصیب کې او د دنیا او د آخر د فتنو نه په امن و امان کې وساتې. اخر وخت کې هم په خولې دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد